بل سیګمنټ دی ریپټ فایر دی ها په لنډو ټکو کې برال جواب راکوي خطرناک فایر او د خوښي شاعر مو څوک دی زما د خوښې شاعر دی ریاض احمد هران پخوانو کې راته ووایه عبدالرحیم روغانی سر ښه د خوښې سندرغاړی پخپله هم سندرغاړی خو تاسو نه بل بیانې ګلورین باچا مې په کلاسیکل میوزیک کې خوښ دی عین علاوه مشرانو کې بلاول سید او مشرانو کې خو هارون باچا د ښه ډېره ښه ده د خوښې ګوند سیاسي ګوند مو عوامي نیشنل پارټي لامل یې ویلی شي جی وجوهات یې ویلی شي او وجوهات دا دي چې خو دغه ویل دي که نه چې یاره یو خاص یو ځای منځلي که نه هغه د ټولو پارټیانو یو شانتي هغه دا چې یاره فرض که ستاسو پارټي ده ته به خپلو خلکو ته وایې چې یاره زه به تاله غریبوالی لرکومه مهنګایي به لرکومه تاله به دا فایدې درکوم هره پارټي خپل کارکنان ته وایي چې زه به تاله منشوري تاله به دا فایدې درکومه خو مسله صحیح مسله دا چې د هرې پارټۍ بېله بېله لارې زما د عوامي نیشنل ګوند لاره د هغو نظریه د هغو منشور ډېره ښه ده د خوښې سیاستدان د خوښې سیاستدان خو بس ایمل ولی خان ښه ډېر ښه دی د خوښې ځای مو راته وایي کوم ځای مو ډېر خوښېږي چې تاسو وایئ چې هلته زه پرسکون احساسولی شم زموږ سوات ټونه ښکلی دی ډېره ښه ده خپل ځای خوښې خوراک بیا بریاني ښه ډېره ښه ده خوښې صحافي د خوښې صحافي زما نه علاوه اردو کې حمید میر او طلعت حسین ډېره ښه ده د هغه کومه او پښتو کې حسن خان خیبر نیوز سره کار کوي د خوښې اداکار تاسو وایه بالیوډ کې که مونږ خبرو وکړو زما امیتاب ډېر زیات هالیوډ کې اوس وایي او هالیوډ کې خو بلا دي خو ټول ښه دي یو نوم ویلی شي هالیوډ کې جیمز بانډ هم ښه دی لالیوډ ته به هم راشو لالیوډ کې چې کوم دی لالیوډ کې هم ډېر ښه فواد علي خان چې کوم دی هغه ډېر ښه د پښتنو چې کوم خپل دغه دی سینما ده پښتنو کې جهانګیر خان ډېر ښه ایکټینګ کې ډېر ښه سکیلز او په ډرامو کې دغه کې بیا خو جدا بحث دی خو ډېر ښه ایکټر دی صحیح اخري پوښتنه لرمه که شهاب شاهین چېرته سندرغاړی نه وی دا به څه وی سیکنډ پرایورټي یو ناکامه ډاکټر بو پته نه چې و به هم که نه ټسټ پاس کوو که نه پښتانه ځوانان پیغلې تاسو ګوري ستاسو غږ اوري څه پیغام به ورکوئ اوسنی وضعیت ګورئ او د پښتنو ځوانانو پیغلو ترجیحات ګورئ ستاسو به پیغام څه وي پښتانه ډېر هوښیار خلک دی او د خو ډېر قمقل خلک هم دی پرویز شاهین بابا وایي که نه چې تاسو لوی باچا خان پوه نه کړئ تاسو خوشحال خان پوه نه کړئ په لنډو به راشو چې تاسو رحمت شاه سایل پوه نه کړئ نو زه څوک یم چې زه تاسو پوه یم ډېر هوښیار خلک دی خو که خپل ځان وپېژندو او ډېر مخکې به لاړ شي لکه عبدالرحیم روغانی صاحب وایي قافلې رستو رستو چاته ګورې زموږ نه نور خلک رستی نشته که کوشش وکړو مونږ همیشه چې کوم دی لوی لوی کارونه کړي دي لوی لوی خلک زیږولی دی نو زموږ نه مخکې څوک هم نشي کېدی نو به زه دا وایم چې خپل کم کار سره ستاسو شوق وي هغه کوئ په محنت سره هم هغې ته لاړ شي دنیا که هر څه وایي خو تاسو خپله لار مه پرېږدئ ډېره ښه ده خوندورې خبرې مو وکړې کور مو ودان وخت راکولو یو نړۍ مننه